الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمرد چمن غیرتی ولس چې یو سلو یوه شپه یوه ورځې کېږي چې په امن پرلت ناست دی او موږ د خپل ولس شکریه ادا کوو چې دلته په وطن کې دوی میاشتې پرې کښېنستل و چاته نه نقصان رسولی دی نه د چا ویشي ته تاوان رسولی دی دلته زموږ پښتانه ورونه چې د مسالیتي جلګې په نامه سپین ږیري او مشران چې زموږ په منځ کې به یو جګړه راکړل دې سپین ږیرو به خلاصول نن چې دېرش کورونه یووې د دې عوامو د پرلت دپاره ټولې سوې دلته یا د سیاسي رنګ په بد سو دلته یا د لغړي رنګ په بد سو دلته یا د دې ناست ولس رنګ په بد سو مسالیتي کمیټې ټولې پیسې یووې و خپل ځان ته یې کښېښولې موږ و ټوله ولس ته دا وایو موږ هغه خلکو ته تا وایو چې مسالیتي کمیټې ته چا پیسې ورکړي دي وروره دوی په خپله کوم کمپاین چلولی دی دوی چې کوم کار په مخ اخیستی دی لیکن موږ و دې ولس ته وایو موږ د دې وطن و سپین ږیرو ته وایو چې په وطن کې یو مسالیتي جلګه سپین ږیري موږ درلودل ځان خرڅ کړي وطن سودا وکړ نو اوس زه د وطن په پرلت کې چې کوم سپین ږیري ناست دي و دې سپین ږیرو ته یو خواست کوم چې دا سپین ږیري دي یو 50 کسان سره راټول سي په خپله دې یو جلګه جوړه کړي په خپله دې یو مرکه جوړه کړي پر هر سړي دې وګرځېږي و هر ریاستي ادارو دا دروغجنو منافقینو ریاستي ادارو ته دې وویل سي چې د دې ولس د دې باډر مطالبه دې ومنل سي دلته که زموږ په ښار کې خانان راپورته سي هغه هم د ریاست ملګري سي هغه هم په ریاست ځانونه خرڅ کړي او دلته که زموږ مسایلتي جلګه هغه هم د دمکیه سه هغه هم د بلګېډې د دمکیه سه و دې هشتې نه بیا نه دي راغلي چې په کومه ورځ دا اعلان سوی دي چې موږ پیسې ټولوو نو موږ د دې پرلت کې و دې سپین ږیرو ته خواست کوو چې وروره په خپله سره راټول سي په خپله جلګه جوړه کړئ و دې بلګېډې ته سترګې په سترګو کې ور واچوئ د دې ادارو میجرانو ته واچوئ چې په غاړه کې مړې ور واچوئ خبره ورسره وکړئ نن سبا په هېڅ چا باور نشته دغه ستړي سپین ږیري چې دلته ناست دي دا د اتفاق سره وکړي 15 کسیزه کمیټې دې جوړه کړي اوس به دې بلګېډې ته دې کښېني و دې نن سبا دې نه په خان باور دې په مسالیتي جلګې باور کوي نه دې په مولوي نذیر اغا باندې باور کوي مولوي نذیر اغا تا خو ویل چې زه پرلت نه ګرځم 3 لکه چنده دې راستول د دغه پرلت دپاره چې تا ته فوجانو وویل چې پرلت له به نه ځې ته پاته سوې د ریاست په خوله باندې نن بیا به ته هغه پرلت پسې خبرې کوې ته څنګه زموږ عالم یې تا به یو سپین ږیري راټول کړي وای تا به یې وای و دې ریاست ته به دې هغه خبرې به دې نه کوئ چې دا پرلت والا ظالمان دي دلته ظالم نشته په 1 کروړه دې یو مسجد جوړ کړي په 3 کروړه دې کور جوړ کړي 10 کروړه تش تا په دې اختراع استعمال کړې ستا وبغل ته که ته عالم وای تا پر وای تا په رښتیا دا مسجد جوړوی په رښتیا دا سرای جوړوی تا به 10 کروړه لونه په خرڅولی ستا وطن ته همسایه د لوږې مري ستا وطن ته همسایه د تندې مري ستا وطن ته همسایه د مجبورۍ د نه په ستنګۍ مري او ته دلته دا خبرې کوې د ریاست ملګري یې فوج خطا ایستې و موږ ته دې 3 لکه روپۍ دا پرلت له راستولې دا دې له مولوي نذیر اغا څخه پوښتنه پر قرآن وسي
چې تو خدای دا قرآن ستا و مخ ته پروت قرآن تا و دې ولس ته و دې پرلت له 3 لکه نه راستولې نن بیا دا پرلت څه وسولو چې ظلم یې وکړي ظلم خو ته کوې چې د قرآن په نامه ګټه کوې د مسجد په نامه ګټه کوې د الله د کور په نامه ګټه کوې درته بله کم ظالم نسته درته بل خاین نسته خاینې دښمني کوې موږ واضح ورته ویلي دي دا ولس ته اوس هم بیا ورته وایم اختیار نه زموږ سره شته مولوي هغه وایه علم دې په درواغو کړی دي علم دې په منافقت کړی دي وایه اوس دا ولس ناره واوره موږ ورته لیله کوو ولس ته وایو چې څه وایاست ورته لیله کوئ که نه لیله کوئ واورئ د دې وطن د ځوانانو باد چې ته وایې دا خلک د ډریورانو سره ظلم کوي د ډریورانو سره زیاتوب کوي ډریور هم زموږ ورور دی ډریور هم زموږ تن دی د ډریور ګاډۍ هم زموږ ګاډۍ ده موږ په یوه صورت د دا رقم عالمانو ته عالمانو ته موږ قدر لرو دا رقم عالمانو ته قدر لرو د هغه تشناس ممبر باندې ناست دی پر ممبر دې غیبت شروع کړی دي د پښتانه غیبت یې شروع کړی دي هلته ته په خپله وایې چې غیبت ګناه لري هلته ته په خپله وایې چې غیبت دی دي لکه د ورور یا د مسلمان غوښې چې خوري نن ته په خپله په غیبت لګیا یې نن ته په ممبر ولاړ یې ستا و مخ ته قرآن پروت دی راسه پر دا قرآن سره کښېنو که موږ د چا سره ظلم کړی وو موږ به ټوله په ټوکان ټک کړو موږ به ټوله دا پرلت هم ختم کړو دا کیسه به هم ختم کړو که زموږ زموږ د وطن رشتې زموږ ستا چې چا یا خور و په باډر والا ته ورکړې ده چا یا لور ورکړې ده نن یې هر څه خلاص شوي دي چې خپل واده او خپله خوشحالي په خوشحالي نسته دلته چې زموږ جنازې دي او زموږ لاشونه دي چې زموږ ادرې په افغانستان کې دي د افغانستان د خلکو ادرې دلته په چمن کې دي موږ پر مړو پاسپورټ ورکړو موږ پر مړو هم موږ پر جنازو پر لاشو هم پاسپورټ ورکوو نو تا خو ریاست ته مخ نه ور واړوئ تا خو د ادارو او د دې خرڅو حکمرانانو وبغل ته ستا په غوږ کې در پوکلي دي چې نن یې موږ ته عالمان خطا ایستل نن یې موږ ته خپله قومي جلګه خطا ایستل موږ قومي جلګه خرڅه سول زموږ خانان زموږ ملکان خرڅ سول موږ به پر چا بغاره کوو موږ به و چا ته خواست کوو موږ به و چا ته وایو چې زموږ خبره ومنئ چې زموږ یو سړی راپورته سي د وطن دپاره د دې ولس دپاره وایي جواب نسي ورکولی د خان په نامه او د مصالحتي جلګې په نامه او د عالم په نامه باندې چې زموږ د چمن د ولس بدنامي وو خبرې پسې کوي موږ هغو ته اوس په ښه الفاظ وایو چې پر خپلو ځایو کښېنئ په خپلو حجرو کې کښېنئ په خپلو دیرو کې کښېنئ که زموږ ولس خوله درپسې ایله کړل یا زموږ دې سپین ږیرو خولې درپسې ایله کړلې په لا اله په هر ځای کې هر سړی بې عزته کړو موږ دې څوک کمزوري نه بولي موږ دې څوک بې غیرته نه بولي زموږ پښتانه غیرتمند دي زموږ افغانان غیرتمند دي موږ د بې غیرتیا څه په ولاکه یا د پرلت لګولي دي په ولاکه یا موږ د مفاداتو دپاره لګولي دي دا پرلت وچ کلک موږ د خپلې د دې وطن د پښتانه د بې عزتۍ دپاره لګولي دي چې زموږ به د دې وطن بې عزتي زموږ دغه ولس او زموږ دغه سیاسیان دغه پښتانه پورته کوي دلته کاریم د الله صاحب یو خبره وکړ چې خلک کمپاینونه کوي شعور وو یا زموږ په ولس کې غیرت وو یا زموږ په لغیانو کې غیرت وو په والله که سړی بیا که زموږ ولس پام وخلو ته خپل پام ور واچول بیا ستړي مبارک انتخابات بیا به موږ په کورو کې کښېنو بیا به موږ کډې به شا کوو یو بل سره به زوبارېږو به دا زموږ د ولس فیصله ده قاري صاحب واوره موږ د چا د دغه نه یو د کمپاین نه یو خلاف
لیکن چې زموږ بارډر بند وي او زموږ د بچیانو خودکشي کېږي او زموږ ځوانان ځانونه راځړوي او زموږ بچیان د لوږې مري نو موږ په کمپاینو هم نالت وایو موږ په کمپاینو حالت هم دا وایو چې زما ورور یې کوي که زما پلار کې هر سړی کمپاین چلوي زموږ د خوا ورته اجازه ده اخره ورځ به دا ونه ساتله پیسه راپور کوي چې کمپاین والا چې په کوم ځای کې پولینګ وي د هر کلي والا به شل دېرش سره ټولېږي په دې خدای پسې شي که به هغه پولینګ نه سوځي زموږ دې څوک اعتراض نه کوي چې موږ د اسټیټ اعلان کړی دي چې موږ کوي کمپاین وچلوي هره خوا چې وکړي که وطن یا دا خاوره مور بولي یا دا وطن عزت بولي یا دا خاوره د پښتانه خاوره بولي نو کمپاین به نه وچلوي که خرڅوي یاست سوداګر یاست چې هر څوک کمپاین چلوي د دې وطن د دې خاورې سره زموږ پښتانه وایي چې د خاورې سره جفا کوي خاوره خرڅوي دی د لکه مور چې خرڅوي دی د لکه خپل وطن چې دی د لکه پلار خپله موږ پښتانه وایو و خپلې خاورې ته وګورئ و خپل همت ته وګورئ که پښتانه یاست یا افغانان یاست یا د دې خاورې یاست بیا کمپاینونه مه کوئ که پنجابیان یاست یا سریکان یاست یا د انډیا بلوڅانو بل یاست بیا واسې کمپاینونه وکړئ ځئ بسم الله کوئ د اوسه دې اجازه ده د کمپاین شدرانه ټیمه کوئ هر شی کوئ واسې وکړئ اخره ورځ به حساب سره کوو که زموږ مطالبان نس وهل موږ واضح ورته وایو که زموږ مطالبان انتخابات که په پولینګ کې موږ زموږ د ورور زموږ د مشر زموږ د سیاسي موټر چې هر څه ولاړو په ده خدای تېر پر ټیکو د هغه دفترانو ته یې وسوځو بیا چې زموږ څوک څوک ګیله نه کوي بیا چې زموږ د پښتنو ځوانانو څوک څوک ګیله نه کوي موږ 3 میاشتې وې 11 شپې د هغه سیاسیانو د هغه د چمن خانانو په امن کښېنولي وو د 19 به موږ خپلې اټلې فیصلې شروع کوو موږ به دا سپین ږیرو ته یو خواز کوو موږ به 50 کسانو سپین ږیرو کمیټۍ به جوړېږي موږ ته به دغه سپین ږیري بیا اختیار راکوي چې پر خلکو به یې پله ګرځي پر ریاست پر بلګېډیر به ګرځي پر ادارو به ګرځي پر ډیسي به ګرځي پر دا خرڅوو خانانو به ګرځي د دې څه به یې به دغه سپین ږیري موږ ته کوم سپین ږیري به تیارې وه دې جرګې ته د اوسه سبا د اوسه زه به نمونه سره نه کوي 50 کسان سپین ږیري جلګه به جوړوي موږ ته نه مشر محمود خان جلګه را جوړه کړل موږ ته نه مولانا فضل الرحمن را جوړه کړل موږ ته نه بل سیاسي را جوړه کړل زموږ جلګه زموږ د وطن خبره په جلګه خلاصېږي موږ به په خپله دا لغلیان جلګه جوړوو دغه په پرلچ کې ناستې دا ولس پرې جوړوو یو جان مننه